السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زمونږ د اکاونټ کریشن باره کې یو ویډیو ده چې پاکستان کې به موږ څنګه اکاونټ جوړو او امازون د پاکستان لپاره نیو اپډیټس کړي اکاونټ جوړوي چې کوم دی په هغه کې لږ ډېر چینجز کړي نو موږ په دې کې پریکټیکلی یو اکاونټ جوړو چې تاسو پوه شئ چې د پاکستان نه به موږ د پاکستاني ډیټیل باندې څنګه یو اکاونټ جوړو. نو زه به زر دا سلایډونه سره شیر کوم او په دې کې به سره زه هغه سټیپس نه دي هغه هم شیر کوم چې تاسو په هغه سټیپس باندې پوه شئ چې څنګه هغه موږ پریکټیکل کوو. نو په هغه کې چې کوم اولنې امازون سیلر سنټرل چې کله موږ کولو کو اولنې پیج چې کومي په هغه کې زموږ نوم غواړي ایمیل ورکو بیا موږ د خپل اکاونټ یو پاسورډ ورکو هغه پاسورډ بیا موږ واپس ورکو بیا هغه نه پس موږ نیکسټ وایو نو هغه زموږ چې کوم ایمیل ورکړي هغه ویریفیکیشن یو کوډ هغه ته راشي نو هغه زموږ ایمیل چې کوم دی ویریفای شي او بیا لاندې هغه کې آپشن کریټ امازون یور امازون اکاونټ نو زموږ د امازون اکاونټ په دې ځای کې کریټ شي خو بیا مخکې چې موږ اکاونټ پوره برابرو نو هغه زموږ نه لږ ډېر انفارمیشن غواړي خو تاسو به په دې انفارمیشن کې ډېر زیات خیال کوئ چې په دې کې انفارمیشن کې څه غلط ورنه کوي. بیا چې کله موږ نیکسټ پیج ته راشو نو زموږ نه امازون بزنس لوکیشن غواړي نو بزنس لوکیشن کې خلک اکثر دا غلطي کوي زموږ ملګري چې هغه دا سوچي چې بزنس خو زه په یو اس کې کوم یا په یو کې کوم نو هغه لوکیشن بدل ورکړي تاسو به په بزنس لوکیشن کې پاکستان ورکوي صحیح ده به بزنس ټایپ کې به تاسو کچیرته تاسو یو کمپنی یا خپل بزنس یا پروفیشنل اکاونټ جوړوي کوم چې تاسو هغه دلته نه سلیکټ کوئ خو موږ دلته چې کله نیو او موږ کار کوو نو موږ انډیویډوال اکاونټ جوړوو بیا ما تاسو ویلي چې هغه ډاون ګریډ کیږي او اپګریډ کیږي نو هغه بیا موږ چینج کولی شو اکاونټ خو موږ انډیویډوال اکاونټ جوړوو بیا انډیویډوال اکاونټ تاسو پیژنئ هغه موږ ویلې بیا موږ چې کله انډیویډوال سلیکټ کړو د هغې په بنیاد امازون زموږ نه معلومات غواړي یا موږ پروفیشنل یا بزنس اکاونټ کله سلیکټ کړو بیا رانه د هغې په نسبت ډیټیل غواړي او کله چې انډیویډوال سلیکټ کړو نو بیا موږ ته وایي چې ستاسو نوم څه دی نو موږ ته فرست نیم ورکولي میډل ورکولي او لاست نیم ورکولي یو کس ته د هغه نوم د دوه لفظونو نه جوړ دی نو هغه به فرست ورکړي او لاست نیم به ورکړي میډل به نه ورکوي بیا به لاندې یو اپشن یې اګري اینډ کنټینیو په هغه به تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو سره به نیکسټ پیج کولاو شي. بیا په هغه کې موږ نه غواړي پرایمري کنټیکټ پرسنل انفارمیشن په هغه کې دا چې فرست نیم میډل نیم او لاست نیم موږ ورکو بیا موږ د کوم کنټري سټیزنشپ دی زموږ سره نو هغه ملک به سلیکټ کړئ بیا چې په کوم ملک کې موږ پیدا شوي هغه به سلیکټ کړئ چې هغه موږ سلیکټ کړو هغې نه پس موږ نه ډیټ اف برت غواړي موږ به ډیټ اف برت ورکو بیا د دې نه پس موږ ته یو نیکسټ پیج کولاو شي آیډنټټي پروف زموږ نه غواړي چې آیا تاسو پاسپورټ جمع کوئ که نیشنل آی ډي کارډ په دې کې یو زموږ نه غواړي بیا موږ ته دا وایي چې تاسو ته دا پاسپورټ یا نیشنل آی ډي کارډ چې کوم دی کم ملک ایشو کړی نو هغه ملک نوم به ورکو بیا به موږ دلته چې د پاکستان به ورکو بیا چې کله موږ یا پاسپورټ سلیکټ کړی یا کارډ سلیکټ کړی د هغې نمبر زموږ نه غواړي نو که موږ پاسپورټ سلیکټ کړی پاسپورټ نمبر به لیکو که نیشنل آی ډي کارډ موږ سلیکټ کړی د نیشنل آی ډي کارډ چې کوم نمبر یې زموږ د قومي کارډ هغه به موږ ورکوو بیا د هغې نه پس زموږ نه ایکسپایري غواړي چې ستاسو دا پاسپورټ موږ ورکړی د دې ایکسپایري ډیټ څه دی یا د نیشنل آی ډي کارډ ایکسپایري ډیټ څه دی تاسو به دلته دا خیال کوئ چې ستاسو کارډ ایکسپایر نه وي. بیا د دې نه پس موږ ته یو بل پیج کولاویږي هغه کې ریزیډنشل ایډرس زموږ نه غواړي نو الریډي هغه کې پاکستان سلیکټ او بیا زموږ نه زپ کوډ یا پوسټ کوډ چې کوم دی زموږ د چې کومه علاقې د هغې یو زپ کوډ
تاسو په نت کې ورکولی شئ د ارزي او خپل زیپ کوډ هغه زموږ نه غواړي بیا موږ له یو دوه اپشن راکلي ایډرس لاین 1 او ایډرس لاین 2 په هغه کې موږ خپله پته لیکو چې زموږ په کارډ یا په پاسپورټ باندې چې کومه پته وي نو هغه چې کومه پته هغه په یو لاین کې راشي نو یو لاین به بیا خالي پرېږدي لاین 2 چې کوم دی او که نه تاسو ته ضرورت وي نو تاسو دواړه هم ډکولی شئ بیا سټي یا ټاون مطلب دا دی چې کوم تاسو په کوم ښار کې اوسېږئ هغه ښار به ورکړئ یا هغه ټاون به ولیکئ او سټیټ چې کوم دی سټیټ مطلب صوبه ده لکه تاسو په KPK نه جوړوئ د پنجاب نه جوړوئ د سند نه جوړوئ د ګلګت بلتستان نه جوړوئ نو تاسو به هغه خپل سټیټ چې کوم دی هغه ورکوئ بیا به یو موبایل نمبر ورکوئ چې هغه موبایل نمبر ته بیا کوډ راځي نو هغه کوډ به تاسو OTP به ورکوئ د هغې نه پس بیا موږ ته یو بل نیکسټ پیج کولی شو په هغه کې زموږ نه غواړي کریډټ کارډ تاسو ته چې مال کریډټ کارډ ضروري چارجبل کریډټ کارډ چې کوم نو زموږ چې کوم هغه ATM بینک والا کارډ د هغې نمبر زموږ نه غواړي په هغې یو نمبر لیکل شوی بیا د هغې ایکسپایر یو ډیټ هغه رانه غواړي او بل یو خانې په هغه کې دا لیکلي چې دا کارډ د چا په نوم دی بیا د هغې نه پس نیکسټ چې کله موږ نیکسټ پیج ته لاړ شو نو موږ نه سټور او پراډکټ انفارمیشن غواړي نو موږ یو سټور نوم ورکو که هغه سټور نوم چا نه سلیکټ کړی نو هغه زموږ ایکسپټ شي که نه موږ به بیا چینج کوو ورته بیا د پراډکټ انفارمیشن چې ستاسو د پراډکټ کوم دی د هغې UPC شته نو زموږ څه چې نه موږ به نو وکړو راسئ یس به وو بیا موږ ته وایي تاسو مینوفیکچر یا برانډ وایي نو که موږ وو یس به وو که نو موږ نو آپشن یا نو به سلیکټ کوو بیا دغه شان ته موږ ډاکومنټس اپلوډ کوو زموږ چې کوم سمارټ کارت موږ یا چې کوم قومي کارت جمع کړی یا پاسپورت جمع کړی د هغې چې کوم بیک سایډ او فرنٹ سایډ تصویرانې هغه موږ جمع کوو او د بینک چې کوم سټیټمنټ دی بینک موږ له یو سټیټمنټ راکلی په کاغذ باندې هغه جمع کوو دا زموږ ډاکومنټس دي چې دا ریکوایرډ یې هغو ته او بیا آیډنټیټي ویریفیکیشن بیا داسې نیکسټ سټپ چې کوم دی هغه کې دا چې امازون زموږ نه ویډیو کال ویریفیکیشن غواړي د ویډیو کال دپاره موږ ته اپوینټمنټ هغه راکوي چې تاسو په خپل ټایم په خپله باندې سلیکټ کوئ صحیح ده بیا چې کوم دی هغه کې جاین کال موږ چې کوم ټایم ورکو هغه ټایم باندې بیا موږ ته کال اپشن یې موږ هغه جاین کو او هغه کال کې زموږ نه هغو دې تپوس کوي چې تا کوم پاسپورټ او ډاکومنټ جمع کړي دي د بینک هغه دا وښیوه موږ ته نور په هغه کې تپوس نه کوي ویډیو کال کې تاسو پاسپورټ جمع کړئ پاسپورټ به ورته وښیي که تاسو قومي کارډ جمع کړئ قومي کارډ به ورته وښیي او پوسټ کوډ کارډ چې کوم دی نو هغه تاسو په ډاکخانه چې کوم تاسو چې کوم ایډرس ورکړئ په هغې باندې یو کوډ راځي هغه به تاسو هغه خپل دغه کې انټر کوئ دغه کې یو آپشن یې هغه انټر کوئ نو ستاسو اکاونټ ټوټل ویریفای شي او جوړ شي د دې ځپورې پروسس نو کوم اکاونټ چې ما جوړ کړی هغه چې ما کله ویډیو کال ویریفیکیشن ته راوستو نو ما ته هغه ویلي چې 2-3 ورځې پس په تاله موږ اپوینټمنټ درکوو مطلب 2-3 ورځې پس په ته ټایم سلیکټ کړي چې کوم ټایم کې تا ته ویډیو کال وشي نو ما هغې ته ډایرکټ ایمیل وکړو چې زما لیټ نه دی په کار ما ته ډایرکټ نن اپشن راکړي نو ما ته اپشن بیا کولاو کو
او ما هغه ټیم کې هغه خپل اپوینټمنت ټایم په هغه کې سلیکټ کړی په دغه اکاونټ کې لږ دغلته ډیفرنس دی خو امیزون چې کوم دی هغه چینجز کوي مسلسل چینجز کوي په اکاونټ کې په اکاونټ جوړېدو کو به ډېر زیات احتیاط کوي او کنټري وایز دا بدلی لکه دا پاکستان اکاونټ چې کوم جوړو دا ضروري نه چې دا په بل کنټري کې دا اصول اپلای کیږي او په بل کې په باس کنټري کې چې کوم دی دا ویډیو کال ویریفیکیشن دا چیزونه پکې نه نو تاسو به ګورئ بس په پاکستان کې چې کوم دی افغانستان نه دا جوړو په دې کې ویډیو کال ویریفیکیشن یې صحیح او پوسټ کارډ هم پکې نو تاسو به پوسټ کارډ مطلب دا چې یو لیټر امیزون موږ ته رالیږي په هغه کې کوډ هغه کوډ زموږ نه امیزون په خپل سیل سنټرل کې وواړي نو موږ به هغه ورکو نو دا څومره چې دی دا تاسو ته ما پریکټیکل هم دا وخوستل دغه یو سټیپ او دلته مې په دې سلایډز کې پوه کړې نو په پاکستان کې چې تاسو اکاونټ جوړوي د پاکستان ډیټیل سره نو دا چې کوم اپډیټ معلومات دي نو هغه چینجز کوي دا پریویو چینج کوي او چې کوم کنټری نه تاسو جوړوي نو هغه کې لږ ډېر ډیفرنس نو تاسو چې کلم اکاونټ جوړوي په اکاونټ جوړېدو کې به ډېر زیات احتیاط کوئ که تاسو یو سټیپ یا یو چیز داسې غلط وکړئ نو هغه بیا ډېر په ګرانه باندې سمیږي نو ښه خبره ده چې تاسو په اکاونټ کریشن باندې صحیح ځان پوه کړئ او په هغه پروسیجر فالو کړئ او په هغه طریقه کار سره یې جوړ کړئ